ها بسم الله الرحمن الرحیم. د الجبر درس دا په میټریکسونو کې هغه ته ورسېده د ترانسپوز ته. صحیح ده. دیومیټریکس ترانسپوز میټریکس. صحیح ده. څه شی؟ ترانسپوز میټریکس. ها دلته به ولیکو دا به ولیکو چې بیا څوک داسې نه وي چې زموږ ویډیوګانې بیا ځان ته غلا کړي چې دا خو موږ درس ورکوو. صحیح ده. مطلب دا حمیم انسټیټیوټ ته او استاد سیدا فریدګل حمیم ده. نو اوس رځو ترانسپوز میټریکس ته. دلته ښه توجه ورته وکړئ. موږ د هر یو چې شوي یو میټریکس لرو. A B C یو میټریکس وي. صحیح ده. اسماعیل دلته وګوره 3 5 -2 شپږ 4 او 1. ښه اسماعیل ځوانه ته اوس ماته دا ووایه چې د دغه میټریکس مرتبې څو دي؟ آفرین څو مرتبه میټریکس ده؟ آفرین درې څه شي؟ نه 3 په څو کې؟ آفرین 3 په 2 کې. یعنی مطلب دغه ده د اسماعیل مطلب دغه و چې د دغه سطرونو شمیر چې دا 1 2 3 دي او بل د ستونونو شمیر څه شي ده؟ 2 ده. ان شاء الله واضح شوی به. ها اوس رځو ترانسپوز میټریکس ده. ها کچیرته دیو میټریکس سطرونه او ستونونه سره تبدیل کړو. لاسته راغلی میټریکس ته ترانسپوز میټریکس وایي. په پوه سولئ که په پوه نه سولئ؟ ګوره اسماعیل ښه ورته متوجه اوسه. ښه د دغه سطرونو شمیر څو ده؟ سطرونو شمیر 3 ده. د ستونونو شمیر څو ده؟ 2 ده. اوس د دغه یو ترانسپوز میټریکس پیدا کوو نو هغه به څه شي کوو؟ سطرونه ستون ته راوړو، ستون سطور ته وړو. بس داسې په پوه سولئ که په پوه نه سولئ؟ ښه ورته متوجه اوسئ. ښه ترانسپوز میټریکس دا وګوره. ترانسپوز میټریکس په وګوره A په توان د T سره ښودل کېږي. ویریږي خو به نه انشاءالله. په توان د څه شي؟ T سره ښودل کېږي. ښه ورته متوجه اوسئ. ښه دقیق. صحیح ده. ها اوس د A میټریکس ترانسپوز میټریکس پیدا کوو. د A میټریکس ترانسپوز میټریکس پیدا کوو. ها لکه څنګه ورته لیکو چې A په توان د T مساوي کېږي. اسماعیل څنګه کوو؟ ها دا میټریکس دغه سطور څه ده؟ دغه وایي دا ستون. آفرین په سطور باندې لیکو. څنګه لیکو؟ سطور ته ورته لیکو. لکه څنګه 3 5 -2 دا په ستون کې دي کنه. نو موږ په ستون کې په سطور کې لیکو 3 5 -2. په پوه سولئ که په پوه نه سولئ؟ اوس رځو دلته دا دویم ګوره موږ تاسو څه شی وکړل؟ ښه دغه څه ده؟ دغه ستون دا ستون هم دلته په سطور کې ولیک. اوس دا بل ستون چې شي کوو دا بل ستون په سطور کې لیکو. څو ده؟ په ستون کې 4 4 1.
صحیح ده؟ نو موږ تاسو دا هم په سطور کې لیکو. نو په سطور کې چې لیکو څه شی ورته لیکو؟ شپږ څلور یو. نو دا څه شی څه؟ ترانسپوز. لکه څنګه ترانسپوز دلته ښه ورته متوجه اوسئ. دغه میټریکس ده، دا وګوره، دغه سطور هلته عناصر په څه شي کې دي؟ ستون کې دي. نو دغه عناصر موږ دلته په سطور کې ولیکل. اوس وګوره په اتومات ډول باندې بعد دغه میټریکس د سطورونو یعنی مرتبه سره بدل شول. سطورونه ستون ته لاړل، ستونونه سطور ته لاړل. ها خو ورته متوجه اوسئ. زه دغه پاکوم چې تر څو دلته موږ ور باندې پوه شو. ها خو ورته متوجه اوسئ. ګوره خامدا رنګ به راواخلو. دلته وګوره یو ستون، دو ستون او بل درې ستون. شاباس. ها سطورونو ته وګوره، یو سطور او دو سطور. نو اوس موږ تاسو دلته ورته لیکو وبخئ. ها چې شي لیکو دلته 2 کراس 3. وګوره د هغه میټریکس دا هغه میټریکس 3 کراس 2 دلته چې شي ته بدل س 2 کراس 3 ته. نو دغه ته ترانسپوز میټریکس وایي. د دې سطورونه الته ستونونه سول. لکه دلته اوس وګوره، زه اوس دلته بل مثال هم درکم. دا دلته په سطور کې واقع وکنه 3 او 6. دلته چې شي ته لاړل، ستون ته لاړل. فکر هم ده کنه. دلته 4 او 5 یا 5 او 4 په چی کې واقع ول؟ سطور کې واقع ول. دلته ستون ته راغلل. دلته -2 او 1 سطور هغه سطور کې واقع ول. دلته -2 او 1 ستون ته راغلل. نو دغه ته ترانسپوز میټریکس وایي. ان شاء الله واضح حساب وي. ترانسپوز میټریکس خاصیتونه وایو. خو متوجه اوسئ د ترانسپوز میټریکس خاصیتونه. صحیح ده؟ ها لومړی خاصیت یې څه ده؟ ها دلته به بیا هم زه یادونه وکړم. صحیح ده؟ استاد څه ده؟ خو واضحه درته معلوم ده. صحیح ده؟ چې بل څوک یې ده هغه ویډیو غلا نه کړي. لومړی خاصیت څه ده؟ ترانسپوز ټول په توان دی ترانسپوز مساوي کیږي د ا سره. ګوره که چېرته د ا میټریکس وو، څه شی وو؟ د ا میټریکس. خو ورته متوجه اوسه. که چېرته د ا میټریکس وو، صحیح ده؟ د ا میټریکس وو، د هغې هم ترانسپوز واخیسته، نو دا یې ترانسپوز. صحیح ده؟ او د دغه ترانسپوز بیا ترانسپوز واخلو، هغه به بیرته د هغه خپل اولني میټریکس سره مساوي کیږي. مطلب یې دا ده. په پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ فرضي مثال زه تاسو ته د دې یو عددي مثال درکوم. صحیح ده؟ ا میټریکس ده لکه چې شي د اسماعیله 2 شپږ -3 4 0 1. دا میټریکس د اسماعیله. اوس چې شي کوو د دې چې شي اخلو ترانسپوز میټریکس اخلو. ا په توان دی ټي. ګوره چې شي کوو دغه سطور چې شي ته وړو. آفرین ستون ته. نو چې شي بسي او بخی. ها 2 -3 او 0. او اوس دا دغه چې شي ته راوړو ستون ته یې راوړو. چې شي بسي 6 4 1. دلته اوس وګوره د دغه 2 3 مرتبه چې شي وه 2 3 خو د دغه مرتبه چې شي سوله 3 2. نو دا خو چې شي دا خو تاسو ته هم واضح معلومه سوله چې دغه ترانسپوز میټریکس د چې شي د ا میټریکس. د ا د میټریکس ترانسپوز میټریکس. صحیح ده؟ اوس د دغه میټریکس بیا ترانسپوز اخلو. صحیح ده؟ چې بیا ترانسپوز واخلو بیرته باندې دغه سره مساوي کیږي.
صحیح ده. نو دوباره ترانسپوز میټریکس ز په بل رنگ سره خ توجه ورته وکړي دا ا په توان دی ټی ده د دې بیا ټی اخلم بیا ترانسپوز اخلم لکه دلته اوس وګوره دا بیا راخلم صحیح ده. دا به بیرته سطور ته وېسما نو چې شي بسی 2 منفي 3 0 او بیا دغه دویم ستون سدا دویم ستون سطور ته وړم شپږ څلور یو 2 کراس 3 نو دلته اوس وګوره دغه میټریکس په لاس راکړه کنه 2 منفي 3 0 نو 2 منفي 3 0 په پوس ولې کنه بیا شپږ څلور منفي یو شپږ څلور وبخي یو مثبت یو نه ده په پوس ولې کې پوه نه سوالای نو دا یو خاصیت او کې چیرته د یو میټریکس ترانسپوز واخیستل سي د ترانسپوز میټریکس بیا ترانسپوز اخیستل د اولیه میټریکس سره مساوي ده په پوس ولې کې پوه نه سوالای نو دا لومړی خاصیت وو. بسم الله الرحمن الرحیم. بل خاصیت سدا دوهم خاصیت د ترانسپوز میټریکسونو ګوره که چېرته دوه میټریکسونه وي د ا خپل منځ کې جمع کو یا یې منفي کو صحیح ده یعنی دوه میټریکسونه دي خپل منځ کې چې شي جمع سول یا چې شي یو بل نه چې شي منفي سول نو د دغه دواړو حاصل جمع وګوره حاصل جمع یا د حاصل تفریق دا وګوره حاصل تفریق او یا د حاصل جمع صحیح ده ترانسپوز ګوره دوه میټریکسونه د خپل منځ کې جمع کړل دیغه چې شي واخسته دیغه حاصل جمع میټریکس کوم لاس راغی دیغه ترانسپوز واخسته وای هغه به مساوي وي د چې شي سره د هر یو میټریکس ترانسپوز د حاصل جمع یا حاصل تفریق سره په پوس ولا کنه یعنی اول تاسو دغه کې څه شي کوي ښا دغه کې سدا لومړی تاسو دوه میټریکسونه جمع کوئ یا منفي کوئ کلم سي جمع کو ترانسپوز یې اخلي کلم سي منفي کو ترانسپوز یې اخلي خو په دغه طرف کې اول د میټریکسونو ترانسپوز اخلي به جمع کوئ صحیح ده نو دغه خو به بیا د دې خوا سره چې شي وي مساوي وي په پوس ولای کې پوینټ سولای د دې مثال چې موږ تاسو ورکو ورکه مثال دلته وسو ګوره ورکه ک بیا به اسماعیل خپوي دلته وګوره ها د ا میټریکس د ا 2 او شپږ صحیح ده همدارنګه د بی میټریکس ده اسماعیل هم متوجه اوسئ بی میټریکس ده 4 منفي 3 صحیح ده اوس موږ تاسو چې شي کوخه د دغه دواړه میټریکسونه دي د دغه ترانسپوز اخلو چې شي ترانسپوز اخلو نو دلته اوس وګوره ترانسپوز چې اخلو ا په توان د ټي مساوي کیږي دا سطور بچی شي ته ویسو آفرین سطورم چیرته وور ستون ته وور دلته وګوره دا هم سطور ستون ته وړو 4 منفي 3 دا چې شي ترانسپوز صحیح ده اوس چې شي کوخه دا دواړه جمع کوو بیا ترانسپوز اخلو صحیح ده لکه څنګه ا جمع بی نو چې شي 2 جمع 4 دا دوم جمع ک د چې شي سره د دغه 4 سره بیا شپږ جمع کوو د منفي 3 سره دا وګوره منفي 3 سره هم چې شي ک جمع ک نو شپږ جمع منفي 3 نو چې شي بسی ا جمع بی مساوي کیږي 2 څلور شپږ دا شپږ خپل لیکو مثبت په منفي کې بچی شي سي منفي 3 ا جمع بی مساوي کیږي د چی شي سره شپږ د شپږو نه 3 لاړ سي 3 ها اوس دا خو حاصل جمع سي اوس ا جمع بی د دغه ترانسپوز اخلو چې شي کو
دغه ترانسپوز اخلو نو شپږ به صورت هغه ته لاړ شي ستون شپږ او درې به چې شي ته لاړ شي ستون ته ها اوس خو ورته متوجه اوسئ دغه یوه خوا خو موږ تاسو پیدا کړل یوه خوا چې شی وه په هغه کې دغه صحیح ده دا خوا مو پیدا کړه صحیح ده اوس چې شی کوو اوس د دغه دواړو میټریکس هم اخیستی ده دا وګوره د A میټریکس او د B میټریکس دوی دواړه خپل منځ کې جمع کوو چې دا موږ ته په لاس راکوي که نه راکوي صحیح ده ها A ترانسپوز جمع B ترانسپوز دا رنګ خو ښکاري که نه ها خو واضح ښکاري دوه او څه شي شپږ جمع بل څه شی ده څلور منفي درې ها A ترانسپوز میټریکس جمع د B ترانسپوز میټریکس مساوي کیږي څه شي دغه دوه څلورو سره او شپږ درو سره څه شي کوو جمع کوو نو دوه جمع څلور شپږ جمع منفي درې A ترانسپوز جمع B ترانسپوز مساوي کیږي دوه او درې او هغه دوه او څلور شپږ ها دا به څه شی سي شپږ منفي درې نو څو به سي درې اوس وګوره دغه موږ ته په لاس راکړي که نه راکړي که نه ها زه دا رنګ درته دا وګوره دا څه ده د دې سره چې شی څه مساوي څه نو بالاخره دلته وګوره نو دا خوا څه شی سوله مساوي سوله نو دغه څه و یو خاصیت و پې پوه سولی که پوه نه سولی بل ورته وګورئ ښه متوجه اوسئ دریم خاصیت خیر د دغه به نور عددي مثالونه نه درکوو صحیح ده نور ټول هغسې دلته وګورئ که چېرته دوه میټریکسونه وي A ضرب دی بیا همداسې ده همداسې لکه حاصل جمع د حاصل جمع ترانسپوز نو دلته څه شی ده حاصل ضرب ترانسپوز وایي دا مساوي کېږي د څه شي سره د ترانسپوزونو د حاصل ضرب سره پې پوه شولی که نه دوه میټریکسونه دي خپل منځ کې سره ضرب کې بیا ترانسپوز واخلئ دا به مساوي سي د څه شي سره د B میټریکس ترانسپوز واخلو بیا د A میټریکس ترانسپوز واخلو خپل منځ کې سره ضرب کو دا خوا به څه شی سي دا خوا به مساوي سي د دغه خوا سره انشاءالله واضحه سوي وي تاسو ته صحیح ده ارزو بل خاصیت ته څلور سوای که چېرته فرض مثال د الفا یو عدد وي الفا به څه شي وي الفا دلته درته لیکم الفا څه شي عدد که چېرته یو الفا عدد وي موږ تاسو ضرب کړي په A کې صحیح ده او د هغې میټریکس د هغې نم ترانسپوز واخلو وایي دا به مساوي کېږي د څه شي سره که چېرته د A عدد میټریکس وي ترانسپوز واخلې او A عدد د الفا عدد ورسره ضرب کې صحیح ده یعنې داسې هم کولی سي ښه توجه وکئ داسې هم کولی سي اول چې ده اول د الفا عدد په A کې ضرب کې ترانسپوز یې واخلي بیا چې شي کولی سي وایي د الفا او د میټریکس سیده میټریکس ترانسپوز واخله بیا الفا پکې ضرب کا وایي دواړه خواوې به مساوي پې پوه شولی که پوه نه شولی نو دا و د ترانسپوز خواص پې پوه شولی که پوه نه شولی ښه دغه مثالونه در سره ولیکئ ښه کورنۍ دندې مثالونه در سره ولیکئ شاباس د A میټریکس ده 2 منفي 1 او 0 1 0 منفي 2 منفي 2 3 1 دا د A میټریکس ښه د B میټریکس دا B میټریکس 3 2 3 1 منفي 1 0 تاسو چې شي پیدا کړئ A ضرب دی B ترانسپوز مساوي کیږي A ترانسپوز ضرب دی
بی ترانسپوز دا به تاسو دا خاصیت به تاسو مطالعه کوي په دغه کې بل بچ شي وکي A منفي B ترانسپوز ها A ترانسپوز منفي B ترانسپوز صحیح ده نو دا